محترمانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پی ټی ایم خبره د سره ګرمه غونډه ده، نو ما ویل چې سړی پیوغږي موږ تم کله کله ځینې خلک په خواني عکسونه راخلي چې تاسو مخکې پی ټی ایم سره وای اوس ولې ملاتړ نه کوي. د لپاره خبره چې وضاحت وړاندې شي، دلیل وړاندې شي، نو دغه ویډیو به بیا هر چا سره شریکوي. که موږ پاړه سویل یا پی ټی ایم پاړه معلومات نه درلودل یا د دوی د ریز نه ورته معلوم، نو دغه ویډیو کولای شي چې اما په هاوی برخه کې دوی سره مرسته وکړي. پی ټی ایم د 2019 اخیرو کې یعنی د 2013 شاوخوا کې هغه وخت را پیل شو چې کله نقیب مسجد چې هغه د مسجد ژغورنې غورځنګ اوس پښتون ژغورنه شوله، مسجد ژغورنې غورځنګ مشر غالبا هغه په لاهور کراچي چیرته روانوار لخوا چې د رپورټونو او د مزارچیانو د ادعا له مخې وهغه وژلی و، نو بیا هغه نه خبره دغه ډېره پسې وایرل شو. هغه کس هغه ډېر ښایسته ځوان و، ښکلي ویښتان یې لرل، هغه وخت یا ویښتان موډم شو، هغه ماډل غوندې و. نو هغه ماډل چې کله دغه عکسونه یې خواره شول، نو دې وخت کې میډیا ډېر شور و ځواک پیدا کړ. دې وخت کې بیا دوی په اسلام آباد کې د منظور پښتین په مشرۍ و پرلط برابر کړ چې ډېر سندرغاړي مشهور کسان د کرن خان دوی ټول ورته راغله. نو هغه وخت کې خو نوې خبره وه پاکستان کې وداسې چیغې ګډول او د پاکستان پر ضد باندې، نو دې نه سترګې نشي پټېدلی چې دا نوې خبره وه، خلکو ته جالبه وه. دلته په افغانستان کې موږ هم ورسره بدرګه کړه، دا سرې خولۍ او شعرونه ورته لیکم. ما اوس هم داسې شعر ورته لیکلی دی چې د هېچا په شعر نه ورکوم، دا مې پی ټي ایم ته لیکلی و. نو یو بیت داسې مو کې چې ماړه دي نور په هور پښتانه اسلام آباد جنډو سره راپورته د بابړې شهیدان دي، ماړه دي نور په هور پښتانه اسلام آباد، په غېږه کې زه یم په زړه کې انګرېز دی، طلاق مې کړل ستا د لور واده اسلام آباد. نو دا شعرونه مو ورته لیکل دي، نه انکار نشو کولی، عکسونه او سرې خولۍ دا شیان. نو هغه وخت کې دا د په خوست کې د امید سبا ګوند ډېر زور اخیستی و. دغه نوي فرهنګیان شاعران ټول د اسدالله خالد دپاره ځینې کسان ګمارلي وو چې دوی په خوست کې اما په هوایي وکړي تر څو د دفاع وزارت ته ورسېږي یا ولسمشرۍ ته کاندید شي. نو هغه دپاره یې امید سبا رامنځته کړه. نو ټول خلک په همغه باندې مصروف و. څومره چغې مې چې وویله چې ګوره دلته په کابل کې هغه د پرلط برابر شوه، ټوپۍ ته ورته یو پرلط خیمه برابره شوه. راځئ چې په خوست کې هم برابر، خوست نوم لري او وزیرستان سره ډېرې اړیکې لري، مخه مو راوړي چې خوست سرشاره خلک دي. نو هېچا نه دغه کې برخه نه اخیستله. بیا فیسبوک کې تلاش احمدزی چې ما ملګری دی، نو هغه یو حبیب کامران زموږ ملګری دی، هغه د 3 کسان پسې ووتلو. نو پرلط دپاره مو خیمه برابره کړله، 40 ورځې 40,000 کلدار، یو وخت کې کلدار عامه وه، نو دا مو برابره کړه. نو دا مو یو دفتر ته ورځه، بل ته ورځه، چېرته به احساسه کس به چې موږ ته معلومېدو ته به ورتلو. نو 3000 روپۍ مو برابرې کړې، 3000 افغانۍ. نو بیا مو بینرې چاپ کړې په صابر مندوزي باندې چې اوس امریکا نه راغلی هم ملګری دی، هغه سره هم بیا جنجالونه و، بیا روپۍ مو نسې ورته برابرولی. نو دا پرلط خیمه مو چې برابروله، په دې وخت کې د امید سبا ځینې غړو د ګوند دوی به د دې پرلط نه داسې استفاده کوله چې دلته به خلک راغونډ شول، نو دوی به بیا عکسونه باسل. باور وکړه یو کس چې د دې امید سبا مشر و هغه وخت کې په لاس مې نیولی وي، دا اوس به زما خبرې اوري هم، ورته مې دلته به عکسونه نه باسي، زموږ له پرلط نه به غلطه استفاده نه کوي، دلته کوي موږ سره به شریک کېږي. دوی ټول یو غونډه وکړله. نو بیا یې زه پکې مشر کړم، یعنې زه د پی ټي ایم لومړنی مشر یم په خوست کې، چې هغه وخت کې د دې له خاطره نه کړم مشر چې زه هوښیار وم. دوی په ګټو باندې سر و، د ګوندبازۍ وي، کیسې وي که نه، ویلې پرلط کې خو هسې ګټې نشته. که څه هم امنیت شورا د کابل نورو ولایتونو هغه ټول فرهنګیانو ته پیسې ورکړې وې او هلته هم ورلېږلې د امنیت شورا نه، ځکه موږ ته ملګرو ویل د استخباراتو ملي امنیت ملګرو به موږ ته دا خبرې کولې، نو موږ باندې مې یو څه تورونه وو چې دوی به م اخیستي. خو باور وکړه موږ د چپسو پیسې نه لرلې، د شپې به راغلو، د ماشومانو به د بینرې چا پرې کړې وې شکولې وې، ځکه پارک کې و، عمومي دغه سولې پارک کې و. نو دا به مو د شپې هغه پیرې دپاره هم راغله سلام وطندر سره خبریالي و، هغه مې مو ورته پرېښې وه. ټول فکر هغه احساس رښتیا مې وخت کې رښتیا احساس و چې وله دا لر او بر دا کیسې به وې که نه. او په دې کې موږ غوښتل چې هم امریکا جنګ وغندو، د طالبانو د جمهوریت او دا ټول جنګونه مو غوښتل چې د دې په وسیله یې موږ وغندو.
وغندو او جنگ ختم کو او سوله د پښتنو د پاره وغواړو نو هغه وخت موږ سره څوک نه درېدل. هغه وخت کې دا اوس چې څومره خلک الوزي دا اوس چې کومې ځوانان هلکان را پیدا شوي دي پی ټي ایم باندې ولاړ دي دا هغه وخت کې نه و. هغه وخت کې موږ پسې رښتیا بم والته د جنایي یو کارمن موږ سره ناست و هغه ناره کړه چې هله بم دی خپله دلې دله یو ګیم یې شروع کړو ځان ته کریډټ په اخیسته نو موږ منډه کړه چې منډه مې کړله نو بم والوته هغه سلفي مې منډه کې اخیستی دی هغه وخت کې ډېر خلکو راپسې ومخندل چې څنګه سوی منډه دې کړې ده نو هغه بینر پرې شو هغه بینر اوس هم موږ سره شته دی درې رنګه بیرغ کې مو جوړ و نو هغه اوس هم زموږ اتاق کې ګر چاپېر دیواله باندې راتاو دی اوس هم هغه پرې ځایونه یې زه ګورم خاطرې راته یادېږي زما لپاره جالبه ده. نو خلک د خوست ولا خلک چې دي دا ډېر مست خلک دي نو بم ته خو به خامخا راټولېږي نو غونډې ته مې راغوښتي وو نو 15 دقیقې د غونډې نه مخکې موږ پسې بم والوته نو هسې خدای سره بچ کړو. نو کله چې غونډې ته ټول خلک راغله نو زه د پرلت مشر کړی وم نو ویناوې وې د ازادۍ راډیو ته اشنا غږ او داسې نور فیسبوک او دا ټول یې په سر واخیستو خوست کې مطلب نوره به هر مازدیګر د غونډه کېدله د اطلاعات کلتور پخوانی هغه سرپرست وزیر فکر کوم رسول باوري هغه هم راغلی وی نه چېرته به چې خوست ته مشر راته څوک راته دلته مو راوستو ټوپۍ مو ورپسې راوله وکیلان یعنی زنانه دا ټول دغه ویناوې پکې کړې وې د زهره جلال هغه وخت کې وکیله وه هغه یعنی ډېر ښه سیستم روان و اویا ورځو پورې خو بیا هم هغه پیسې په څه خوارۍ او په څه مشکلاتو مو سره پرې کړلې یعنی زه په خوست کې لومړنی د پرلت یا د پی ټي ایم مشر ومه ملاتړی ومه او عملي ومه ټول کارونه مې ورته پرېښي وو خو داسې وخت هم راغی چې کله پرلت کامیاب شو او ملاتړي پیدا کړه همدغه کسان چې موږ سره پرلت کې برخه نه اخیستله مشري په غاړه نه اخیستله د خوست سرګردان چوک کې به چې کله مظاهره کېده زما له خولې نه یې مایک اخیستی دی وایي موږ غږیږو یعنی هغه خوارۍ یا سختې هغه تورونه چې دا څه معنا لري د لر او بر او د بغیرتوب هغه ټول موږ په سر یې وړل هغه سخت حاله هغه وروسته چې اسانه شوله چې جومات جمع به راړنګېده د کوبۍ جومات نو خلک به خامخا ډېر ښکارېدل چې جومات جمع به راړنګه سوله نو دوی به زموږ له خوی نه مایک زغلولی دی اوس خلک راشي وایي پرلت داسې کړي دي پی ټي ایم داسې دی موږ ته تشریح کوي پی ټي ایم موږ پېژنو چې د کوم ځای نه سرچینه اخیستې ده پی ټي ایم موږ اوس ولې موږ مشکل په شي ورسره راغلي دي ولې موږ دوه ډزې شولو دلته خبره دا ده چې کله به موږ خو په همدې نیت وو چې کله په افغانستان کې ظلم کېږي موږ بېغندو که په امریکا یې کوي که طالب یې کوي که جمهوریت یې کوي دا ټول بغندو خو منظور پښتون چې یې کول وروسته داسې منافقانه غوندې چلند یې شروع کړو په دا پکتیکا کې ولې اووه کسانو که څومره کسانو باندې بمبار شوی و منظور پښتون اعلان وکړو وایي زه بیګا ته راځم په دې اړه باندې دغه بمبار غندمه یا چې ولې دا بمبار کړی د امریکا موږ هم ډېر خوشحاله وو چې ودرېږه څه به کوي څه خبرې به کوي او ماشاءالله د امریکا په ضد باندې وینا کوي دا لومړی ځل و چې امریکا په ضد باندې وینا کوي د طالبانو خو یې هره بم غنده هره چاودنه یې غندله نو چې راغی نه پوهېږم دا هغه وخت کې امنیت شورا څوک مشر و عبدالله محب دوی و هغو به زنګ ورته کړی و چې نه بل څه ووایه بس یوازې داسې خوا دې خوا یې کړل مړي اعلان کړل هغه ځایونه اعلان کړل لکه د جنازې او فاتحې اعلان چې کوي چې پلاني ځای ته راځئ دا مړي شوي دي یعنې اووه اته کسه که 15 کسان هغه وخت کې شهیدان شوي وو دا د ټي ټي پي وو نو ځکه یې ملاتړ نه کوو ځکه ته خو ټي ټي پي په ضد باندې راوتلي دي یوه خبره به سره وکړو چې موږ ته دا اوس هم دا پیغور راکول کېږي چې تاسو خو د موږ خپل طالبان د خپل یاران وایي چې تاسو پی ټي ایم کې هم وایي ښه تاسو هلته هم وایي زه دوی ته وایم چې تاسو ولې داعش سره وایي هغه وخت کې چې اوله عراق کې دوی جنګونه زیات وکړل څه بریالي شول نو نوم یې پیدا کړ افغانستان ته نوي راغله 2014 کې نو هغه وخت کې تاسو ولې داعش سره بیعت نه خو ورغله یعنې له شوقه ورغله اکثره طالبان ورغله اوس مو ډېر ملګري دي ورغلط شول داعش ته ورغلل دا اوس هم خبرې کوي هلته وروسته پوه شول چې دا څه رقم ته خلک دي او دا یعنې مطلب په کومه طایفه ده وروسته پوه شول چې داعش څوک دی خوارج څوک دي وروسته ترې رابل شو جنګونه مو سره وکړل موږ هم پی ټي ایم ته داسې ورغلط شوي وو لکه تاسو داعش ته اوله کې ورغلط شوي موږ هم ورغلط شوي د کومه اوس به د نور د پی ټي ایم ملاتړي هم دا وایي هغوی ته هم دا ځواب دی چې کله به په افغانستان کې چاودنه وشوله طالبانو به وکړله موټر بم به وشولو برید به یې وکړه ولسوالۍ باندې برید وکړه دوی به د طالبانو دغه چاودنې د بریدونه او جنګونه غندل
دغه پسې به بد رد ویلې. خو که امریکا به وکړل، جمهوریت به وکړل، 400 به یې ووژل، ورځ کې به یې 500 هم وژل، هغو پسې به هېڅ هم نه ویلې. هغه په وخت کې به بیا ویلې وایي تاسو خپله مړه، تاسو د خپل کار دی او دا زمونږ چې خپل کار دی، تاسو خپل ځان ته مبارزه کوئ. بیا به دا خبرې کولې. خو که د امارت به کومه پیښه وکړه هغه به بیا غندله. موږ دغه وخت کې شک پې پیدا شو چې تاسو اصلا جهاد ضد یئ، تاسو د امریکا ملاتړي یاستئ، د جمهوریت ملاتړي یاستئ، هغوی مو حمایه کوي، د هغو د احسان لاندې یئ. نو هغه وخت موږ ترې بیل شولو. یعنی دا خلک د ټي ټي پي په ضد باندې راپورته شوي دي. ټي ټي پي یعنی پاکستاني تحریک طالبان پاکستان، صحیح، دا د دوی په ضد باندې راپورته شوي دي. هغوی جهاد کوي، غیر غیرتي خلک دي. دوی څه کوي؟ دوی پښتانه بې غیرتوب طرف ته رابولي. یعنی موږ خو چې پی ټي ایم سره په دې نیت وو چې دا ولا غیرتي پښتانه دي او خبرې په دې نیت ور سره چې خلکو ویل دا پی ټي ایم چې دی دا د ټي ټي پي تبلیغاتي ډله ده، تبلیغاتي لښکر دی، یعنی تبلیغات دوی ورته کوي، د ټي ټي پي جنګیږي. وروسته خبر شي دا نه، دا پاکستان دا 90 کاله کېږي چې دې په خاطر راپورته کړي دي چې تاسو خیر دی کله کله پاکستان ته هم خلو راچوئ، پاکستان پوځ پسې هم بد وایي، پاکستان ته هر څه وایي، خو امن به غواړئ په پاکستان کې به د عدم تشدد خبره کوي، یعنی تشدد به ختموي، تشدد خلاف به خبره کوي. نو دوی د ټي ټي پي خلاف اوسم هغه ټي ټي پي خو د دوی په هغه باندې څه نومېږي په علي دا اوس چې مړ شو ګیلمان وزیر باندې اعلامیه خپاره کړله. خو دوی چې ټي ټي پي هغه پاکستان له خاور لاندې کړل، ژوندي له خاور لاندې کړل، بیخي خواشیني په څرګنده نه کړه. په کمنټونو کې له ډاره نشوره کولی موږ ته جواب، صحیح. نو دلته معلومیږي چې ټي ټي پي او پی ټي ایم څوک دي. اصلي ټي ټي پي چې د طالبان دا اصلي هلته جنګیږي، دا د پاکستاني طالبان دي. موږ کار نه پکې لرو، موږ نه وسله واله ملاتړ سره کوو او د دوی کورنۍ اړخ دی، کورنۍ مشکلات دي، موږ کار نه پکې لرو. خو دلته که څوک مداخله کوي هغه پی ټي ایم ده، هغه پی ټي ایم په اوږه باندې جمهوریت ټوپک راویښي. اوس خو مشکل دا دی چې دغه اوس د امارت ډېر جدي د دوی په وړاندې اقدام کوي، کله خولۍ او کله شعار او کله عکسونه یو شی هم نه پرېږدي. نو دا خبره دا ده چې د دوی په حرکاتو باندې پوه شوي دي، د دوی د شعر باندې هم پوه شوي دي، د دوی په ویناو هم پوه شوي دي. اوس خو سړی ماشوم هم پوهېږي په دې باندې تاسو هدف څه دی، صحیح. یعنې دوی د مبارزې تکتیک هم ولا کس دی. یعنې ما پرونه بل ورځ یوه لیکنه کړې وه، ځکه د سیکولر نظام خلاف وای، ما به ګیره خیرله، ما به ټوپۍ نه وه، ما به چشمې په سترګو کولې، ما به ګوشۍ اچولې، ما پتلون و بایک بو او بیخي پین شارټ بو، ما دریشي به مې وه. نو دغسې ما مبارزه کوله. دوی ښکاره کوي. نو خبره دا ده چې د جمهوریت کسانو اوس د دوی په اوږه باندې امارت ته ټوپک راایښي دي، د دوی نه استفاده کوي. نو کله چې داسې استفاده کوي نو خامخا بندیز پې لګېږي خامخا. او بل ټول عمر دا منظور پښتین دا 1 کال کېږي غلی شوی دی، خدای نیولې ده، په دې باندې پوه شوی دی چې غبرګونونه دي. کني امارت ټول عمر دوی پسې اعلامیه نه ده خپره کړې، دوی بیخي په ډله کې نه دی حساب کړي، بیخي رای نه کې وایي. خو دغه منظور پښتین به اول نارې ولې وایي ښه طالب بد طالب دا پیدا پاکستان پیداوار دی، صحیح. یعنې هغه وخت کې هغه کالي وزیر و، هغه که عارف وزیر و، هغه که دا نور و، داسې دغه اوس چې دغه ګیلمن دغه څومره شعرونه په امارت پسې ویلي. خلک وایي تاسو ولې خلاف یئ، ولې عیبي جنازې او فلانه او دا شی ولې نه پرېږدئ. د تاسو ویډیوګانې وګورئ، د پنجاب زامنې بولي، دوی د اسلام کې کار لري چې غازي امان الله خان عکس دلته رنګ شوی نه وي، چې مثلا د جلکوی مکتب بند نه وي، مثلا چې بله داسې پیښه شوې نه وي. دوی ډایرکټ به هغه پسې شعر هم ویلي، هغه پسې به بد رد هم ویلي. وراته موږ په کار کې څه کار لري، ته ولې مداخله کوې؟ دا زموږ خپل افغانستان دی، ته وړه ډله یې، ته خپل هغه بندیان نشي خلاصولی، ورپسې تام باندې کې څه څپړې دې کش کې سبا ته هغه چې پرلت وکړي هغه ځای هم در باندې جارو کړي. ته دلته څه کار لرې؟ ولې نفاق ته لمن وایې؟ یعنې که څوک وایي چې تاسو ولې په دوی پسې غږېږئ، همدغه علتونه دي چې دا اوس هم د دوی ملاتړي. که تاسو وګورئ په کمنټونو کې ډاکټر نجیب عکس به لګولی وي، د غني عکس به لګولی وي، د ګیلمن عکس به لګولی، د منظور پښتین عکس به لګولی، غازي امان الله خان عکس به لګولی وي. که یې به څه شی کنځلې به کوي، د منطق پر ځای به کنځلې کوي، الحاد ته بلونې، ملحد
ملحد به کېږي، دین ته کنځل، اسلام ته کنځل، مذهب ته کنځل، ملا ته کنځل، او بیخي داسې شي مفته کې له کفر نه ووتل، بیخي هندوانو رقم ګوړې هم ونه خوړلې. نو خبره ده چې د هر عمل عکس العمل لري، کني د دوی پر وړاندې چا څه کول، هر څه به خپل کار کولی. نو دوی موږ ته